د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو او مینوالو سلامونه. د مسکو څلور اړخیزه ناسته کې څه پرېکړه شوې ده؟ ویډیو در سره حتما تر اخره وګورئ. پرون جمعه د اکتوبر په 25مه روسیې په پلازمینه کې مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې امریکا، پاکستان، روسیې او چین هیوادونو برخه والو. افغان حکومت وړ مورز د دې غونډې په اړه د خوشبینۍ خبره کړې وه. ویلي وو چې په یاده غونډه کې خپله برخه نه اخلي، خو او مثبتو پایلو ته یې سترګې په لار دی. تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه به د افغان سولې په روسیې د مذاکراتو د بیا پیل سره مرسته وکړي. د یاد وزارت ویان محمد فیصل د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد د خبریالانو یوې غونډې ته ویلي چې د مسکو ناسته د افغان سولې لپاره یو مهم فرصت دی، ځکه څلور مهم هیوادونه یې ګډونوال دي. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ.